تاسو په فلم کې د یو غیرتي پښتون کردار ادا کوئ او ستاسو وایف خوشبو په سټیج باندې. السلام علیکم ګرانی مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو. تاسو په سکرین باندې د ارباز خان او د ارباز خان ښځې هغه تصویر هم صحیح کو، ارباز خان ښځه خوشبو. اول تاسو دا ویډیو ګورئ، هغې نه پس زه تاسو سره بیا خبرې کوم. تاسو په فلم کې د یو غیرتي پښتون کردار ادا کوئ او ستاسو وایف خوشبو په سټیج باندې. اول خو ته لاړ شه که نه مونځ وکړه، زم راځه ما سره. او دوستانو تاسو دا ویډیو صحیح کړه، دا کلیپ هم صحیح کو. دا د ارباز خان خبرې دي. ارباز خان لګیا دی په انټرویو کې، دنه یو ملګری تپوس کوي چې ارباز خان ته په فلمونو کې ډېر غیرتي کردار ادا کوې. زه ډېر غیرتي یم، پښتون سړی یم او ستا ښځه سټیج شو باندې ډانسونه کوي، سټیج ډانسره ده. نو د هغې په بدل کې ارباز خان ورته وویل د مونځ ټایم دی، زه راځه چې ځو جمع سره مونځ کو. صحیح خبره ده ارباز خان، دا خبره رښتیا ده. ارباز خان خپل 5 وخت مونځ کوي، تاجد ګزار هم دی. ډېر زیات کسانو نه ما دا اورېدلي دي، په خپله ما لیدلې کتلې نه دی، په ډرامو کې ما لیدلې، په سکرین باندې لیدلې، خو پرسنلي زه نه پیژنم. خو د خبرو نه او چې کم دوستان هغې سره ناسته پاسته ده د ارباز خان سره، نو هغې نه ما دا خبره اورېدلې ده چې ارباز خان 5 وخت مونځ کوي، خپل تاجد ګزار هم دی، خپل عبادت هم کوي، سبق هم وایي. نو خبره داسې ده ارباز خان ستا شوق دی، ته په فلم انډسټري کې کار کې، صحیح خبره ده، خپل مونځ هم کې. نو لږ شانتې چې دی نو لږ شانتې توجه وکړه دې خوا ته. دا چې کوم ستا کور والا ده خوشبو ده، د الله تا سره هر یو شی دی، د الله ورکړه تا سره هر یو شی دی، ګاډي شته، کور دی، هر یو شی دی. او ته په خپل هم په فلمونو کې کار کې، شوز کې. نو خبره داسې ده دا صحیح کار نه دی. کور والا ته ووایه چې دا کارونه دې پرېږدي، دا ورسره خوند نه کوي. او باقي الحمدلله مونږ نه ته چې دی نو ډېر زیات مونځ گزار یې، تاجد گزار یې، د الله پاک عبادت کې. داسې نه وي چې یار ته داسې ته د الله پاک عبادت کې مونږ نه زیات څه پته لګي مونږ ګناهګار یو، څه د دروغ وایو هغه الله ته پته ده. خو خبره داسې ده چې دا ویډیو ما صحیح کړ نو ډېر زیات مې افسوس شو. ما یار دا وګوره ارباز خان په خپله چې دی نو ډېر ښه انسان دی، او کور والا چې کومه ده نو بس لږ شانتې دې اړخ ته هم لږ سوچ وکړه، دا کار چې کوم دی دا صحیح نه دی. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام و، او که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. دا ضروري میسج او پیغام و. نو انشاءالله دوستانو تاسو سره به ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. تر هغې پورې تاسو د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.